در برنامه ای هفته بیاین ببینیم که یک مستری خانه در امریکا چگونه کار میکنه. یک مستری در امریکا چگونه کار میکنه. تفاوتش با اینجا و افغانستان چی است؟ دا موټر تاسو ګورئ 2022 ته په دې کې یو 200 کیلومتر هم نه دی چلیدلی او په دې حالت کې رسېدلی. کور ته یې څنګه بیولی و دا زوی موټر ایستلی و، متاسفانه داسې غلط یې چلولو چې یو بل موټر یې والی و او په دې حالت کې رسېدلی. هغه موټر چې ټوټل لاس سوی ټکر سوی دغه بیا ارزښت څنګه یې د بل جوړ موټر سره؟ 50% نه 80% فرق لري. چون در افغانستان شما ببینید هیچ وقت بادیشاه همی رنگمالیا و کپیکشی ها خانم‌ها رو نمیبینین، تنها مردا کار میکنن. اما بسیار خوشبختی است که در امریکا همی تبعیضا و هیچ چیزا نیست، همه خانم‌ها در هر بخش در هر جای میتونن کار کنن. دته مونږ میکسینګ روم وایو. ټول رنگونه ګډ کیږي په کمپیوټر کې، وزن کیږي، وزن په حساب سره مونږ جوړو. د هر موټر ځان ته یو کوډ لري مخصوص او د کمپیوټر ورته تشریح ورکوي څه چې په فیکټري کې دا کار سوی د کمپنۍ کې هماغه کار هماغه رنګ تاسو به په لاس درځي. څنګه دې وکړای شو چې ته نن ښه مصروفه اوسې او ډېر مشتریان ولرې؟ داسې ورځې راباندې تېر سوي دي چې حقیقت درته وایم چې په یوازې باندې مې کار کول، ول چې لایسنس مې نه درلود، مجبور هم د جنکیارډ یا کونه فروشي ورته وایي په هغه ځای نه دروازه که پمپر و که مډګارډ و که ډاله و ما به خلاصول، په اوږه به مې کېښودل او راتلمه رنګول به مې. بیننده های عزیز سلام، آرزو دارم جور و صحتمند باشین. بازم خوش آمدین به برنامه زندگی در امریکا. در برنامه هفته شما را به یکی از ترمیمگاه های موتر یا به اصطلاح خود ما شما به یکی از مستری خانه ها در امریکا میبرم. بریم ببینیم که یک مستری خانه در امریکا چگونه کار میکنه، یک مستری در امریکا چگونه کار میکنه، تفاوتش با اینجا و افغانستان چی است. امید است این برنامه ما هم مورد پسند شما قرار بگیره و تا آخر با من همراه باشید. عزیزانو لکه څنګه چې ګورئ راغلی ما د دالاس اوتو بادي پینټ شاپ ته یا خلاصه د موږ تاسو په اصطلاح کوپیکشي او رنګمالي مستري خانې ته. الحمدلله دا د یو افغان دی او دې سره به نن خبرې وکړو چې دی څه وایي. سلیم جانه سلامونه. سلام ورسیږي جوړ تازه متنان ته خیرتي ده. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ، تاسو خیر اوسئ، شکر ده. سلامت اوسئ. نن راغلي یو چې په امریکا کې یوه مستري خانه څنګه کار کوي، څه فعالیتونه پکې کېږي، څه توپیرونه لري له افغانستان سره. نو غواړم چې دا نن موږ ته راوښیې په دواړو سترګو. لکه ځای پیل کړو، شروع به وکړو دغه ځای نه چې خلک راځي. اولین ټول خلک چې راځي خپل موټران دلته موږ ته دروي اپاینټمنټ. بعضې کسان مطلب د انشورنس د عقله د خوا نه ځي، بعضې کسان د خپل جیب نه پیسې ورکوي او غواړي چې موټر تمیز کړي او درست کړي. نو مونږ حافظ دغه ځای کې ده، خلک ځای نه ساین کوي او مونږ راولیو دلته. اول اسټیمیټ ورکوو، تاسو ته به یو ټور به درکړو دفتر کې. راځئ ځئ دفتر ته به لاړ شو چې دفتر کې څه کوئ. مهرباني وکړئ. دا زمونږ دفتر دی. ډېر اعلی. مونږ ورجینیا کې 2 دانې برانچونه لرو او دواړه په ډالاس ورجینیا کې دي. دا مو د کرونا نه یو میاشت مخکې مونږ د
مځکه درته ووایي یا دا اپارتمان مونږ رانیول د خدای فضل و د مونږ افغانان د ټول هموطنان پوه سو دعاګانې وې چې مونږ بزنس ونه تړل سو. یا موټر ستاسو ته راځي څه کوئ؟ مشتری راغی څه ورسره کوئ؟ زه ډېره داسې یو تشریح تاسو داسې خلاصه تشریح تاسو درکړم چې افغانستان یو مشتری ته تاسو ورځئ او د دې ځای یو مشتری تاسو ورځئ فرق په دې کې څه ده. دلته اکثریت ټکرونه دا شان چې کېږي تل 100% هر موټر چې دا بیمه سوی انشورنس لري. لکه تاسو ګرم یاستئ که تاسو ګرم نه یاستئ په دواړو صورت کې انشورنس تاسو موټر جوړوي. دا افغانستان تاسو ته څه چې یو قیمت تاسو ته درکوي دا رقم ستونزه موږ په فکر کې نه نیسو چې که د دې ایربیګ فعال ده، سیټ بیلټ چې ده ورته د کمربند چې موږ تړو دا په افغانستان کې دا فعال ده، کار کوي که نه کوي. څه څراغونه په افغانستان کې وایي هر څونه څراغونه په دا ډیشبورډ کې دي روښاني وایي دا ډېره ښایسته ښکاري دا دغه سپری. دلته هر څراغونه چې تاسو په موټر کې روښاني یعنې دا د یو خطر علامه ده. تاسو که موټر جوړوئ موږ هغه سیفټیان ته ګورو که موټر تاسو 100% آماده نه او تاسو د ژوند په لحاظ باندې یعنی تاسو لپاره 100% محفوظ نه موږ موټر نه پرېږدو. او که بعض خلک وایي چې زه په دې په قصه کې نه یم موږ قانونا موږ دا فرض ده چې موږ خپل مشتری ته دا یادو چې فکر دی چې مطلب دا شی موږ تاسو ته یاد کړی ده چې سبا وروسته داسې نه وي چې ووایي چې تاسو راته دا تشریح نه راکړې. خلاصه دا چې دغه ځینې امنیتي یا سیفټي مسایل چې په موټر کې دي قانوني هغه باید سم جوړ شي که نه بیا حکومت کله چې هر کال یې ارزیابي کوي بیا هغه اسناد نه ورکوي موټر ته. بالکل مثال درکوم زموږ په یو افغانان باندې داسې پیښه راغلی و. افغاني پیسه باندې درته وایم چې موټر یې جوړ کړی و یو $4,000 مصرف یې کړی و. په 4,000 کې دا زموږ افغان دوست چې 2,000 په جیب کې ایښو او یو بل کوپي کشي ته یې جوړ کړی و. هغه د څه کوي د سر نه تاسو ته جوړوي سچ مشکل تاسو لرئ او د ننه نه سچ تاسو ضربه خوړلې اصلا لاس هم نه ووالی. دغه موږ افغان مطلب په یو میاشت کې عین زاید بیرته د سره ټکر وکړل او کله چې بیمه راغی او د ننه د پرزې ویستل چې ویې کتل چې زنګ وال سوې ده او پخوانۍ عکسونه سره هغه یو ځای کړل ول دا خو تر اوسه پورې جوړ سوی هم نه ده. هم دا کس یې د بیمه نه ویستل سو هم موټر یې 12,000 مصرف و هغه پیسې هم ورته ورکول نه سو او بل بیمه یې واخیستله په 600 په میاشت کې چې هغه ډېر یو غټ ضربه ده او 12,000 یې د جیب نه ورکړل. نو دغه ضربونه زه هر کوشش کوم چې خپل افغانان ته د تشریح ورکړم چې صحیح ده پیسې موټر به سم جوړ کړي که موټر سم جوړ نه کړي هغه ستونزې سره مخامخ کېدای شي. 100% داسې امکانات شته. څومره ښه خبر ده دا کولی شو په نورو خپرونو کې په دې اړه معلومات ورکړو خو دا یې ښه فرصت دی. په متوسط ډول څومره انشورنس خلک ورکوي یو موټر چې رانیسي دغه زه داسې فکر وکړه چې یو نوی موټر دې واخیسته څومره د انشورنس میاشتنی مصرف دی؟ میاشتنی مصرف په دا کې ډېر شان په دې کې ارتباط لري او جانه دا درته وایم اول تاسو څو کاله کېږي چې موټر چلوئ دا د یو څو کلن یاستئ دا د دوه په کم منطقه کې اوسیږئ دا د درې په یو کور کې څو ډرایوران دي چې هغه لاس په دغه کلی باندې لري چې کولی شي دا موټر د باندې وچلوي ځای 4 او پنځم یې په هغه حساب باندې ده چې تاسو ته زه ویلی سم چې څونه تاسو ټیکټ درته وایي یا جرمانه تاسو اخیسته ده خپل په دا دونه وخت کې چې دی نو دا شان ته ګوري دا داسې یو کس ما لیدلی چې په میاشت کې $50 ورکوي. ما داسې کس لیدلی دی چې په میاشت کې $9,900 ورکوي د یو عادي موټر. موټر خو څو برخې لري؟ مثلا د موټر چې ټکر سي دې کې د کوپي کشي کار پیدا کېږي د موږ په اصطلاح برقي ستونزه پکې پیدا کېږي میخانیکي ستونزه پکې پیدا کېږي چې انجن د مسایل ټایراتو مثلا دا کېدای شي خرابه شي پکې نو دا په مجموع کې ټول کارونه تاسو کوئ که یوازې کوپي کشي کوئ؟ نه مونږ ټول ستونزې چې مطلب په موټر کې څه مشکلاتونه خلک ورسره مخامخ کېږي مونږ هغه ټوله ټکنیشنان لرو. مستري که تاسو یو کوپي کشي قانوني مستري خانه ته تاسو لاړ شئ باید چې دا ټکنیشنان دلته موجود اوسي
زه په خپله 4 دانې کوپیکشان لرم، زه په خپله 2 دانې رنګماله دي را سره او 1 دانه مستري ده را سره. نو هیلپر ورته وایي لکه کومکي زه 2 کسان لرم. دفتر کې مطلب د اسټیمیټ د ټوله نرخ د قیمتونه چې ورکوي زموږ افغان دوست مطلب د هغه مطلب مرسته سته را سره، د هغه ما کارګر ده. نو ماشاءالله زه یو مکمل مجهز یو ټیم یم چې قانوني ټول کار کوي. ټول کار کوي. له الف ته یا موټر څخه خراب شي، میکانیکل، برق او د باډي ټول کار کوي. رنګ 100% بله. یو پوښتنه لرم، دا موټر چې ټکر کیږي او ډیر زیات خرابه کیږي، د دې قانون څنګه دی؟ دا کولای شي تاسو بیرته جوړ کړئ او اجازه لري چې په سړک وګرځېږي که نه؟ د موټرو سره څه کیږي خصوصا هغه موټر چې ډیر خرابه کیږي؟ زه یو ډېره ښه ټکې لرم. هر کله که امریکایان که موږ افغانان ته زه یادومه، زه ورته وایم که ماته موټر په 2 پیسو کې راته راولی منځ نه نیم سوی، زه بیرته درته جوړولی سم. نو امریکا چې دا هر موټر چې جوړوي، موږ دا سیسټم چې لرو، دا سافټویر CCC ما په نامه تاسو ته یاده کړل، دغه اتومات هر څومره په دې کې خرابیان پیدا کیږي دغومره فیصدي هلته ښیي. هر کله چې موټر 50% خرابي ته ورسېدل، موټر اتومات یو سیګنل یا یو پیام مونږ ته رالیږي چې دا موټر د جوړېدو نه ده. نو هغه ته ټوټل لاس وایي. په هغه هکله باندې که تاسو موټر کال نه وي یا ډېره چلیدلې نه وي، تاسو کولی شئ چې بیرته هغه موټر رانیسئ او کولی شئ چې مصرف کړئ، جوړ یې کړئ. اسنادونه تاسو یو DMV ورته وایي چې هلته اسنادونه جوړېږي، بیرته یو پولیس راځي، موټر ګوري چې صحیح قانوني جوړ شوی ده او د هغه نه حساب نه وروسته بیا تاسو کولی شئ دا موټر بیرته سړک ته وباسئ. خو بعض موقع داسې یو موټر ضربه خوري یا ډز خوري چې 100% نم عوارض پکې ډېر راځي. دا د یو او موټر ډېر زوړ یا ډېره کیلومتر چلیدلی، بیا اتومات تاسو ته قانوني انشورنس تاسو یا بیمه تاسو ته اجازه نه درکوي چې دا موټر بیرته رانیسئ او بیرته سړک ته یې وباسئ. دا هغه موټران دی چې مونږ خلاص کړی ده او دننه مشکلاتونه مونږ په دې کې ګرځو. دا هغه یو موټر ده چې د شانه وال سوې ده او دا مخ ته خوا نه بیا بل موټر یې واله. تاسو دا ګورئ ورته. دا مونږ ټوله نشاني کوو او په سپلیمنټ کې لیکو. بله. سپلیمنټ چې ولګي بیا دې انشورنس راځي مونږ نه پوښتنه کوي چې وجه څه ده او که دا اړه درلود په هغه ټکر کې دې قبلوي، که اړه نه درلود دې خلاصه مونږ ته وایي چې مونږ دا نه جوړوو. نو دا زمونږ کوشش ده. دا موټر تاسو ګورئ 2022 ده، په دې کې یو 200 کیلومتر هم نه دی چلیدلی او په دې حالت کې رسېدلی. یو امریکایي موټر یې رانیولی په کور ته څنګه بیولی، دا زوی موټر یې ایستلی، متاسفانه داسې غلط یې چلولو چې یو بل موټر یې والی او په دې حالت کې رسېدلی. نو د دې یو ورځ هم نه کېدل چې موټر یې 0 کیلومتر رانیول او دې حالت ته یې ورسول. نو په دې حساب باندې زه ډېره کوشش کوم چې څوک چې انډر ایج ورته وایي، یعنې 18 نه ټیټ دی، احتیاط دې وکړي چې موټر بې ځایه اجازې د باندې ونه باسي، که نه داسې مشکلاتونه تاسو ګورئ. بیا هغه موټر چې ټوټل لاس سوی ټکر سوی، دغه بیا ارزښت څنګه وي د بل جوړ موټر سره؟ 50% نه 80% فرق لري. که تاسو موټر جوړ کړئ، که دا موټر ما درته مثال درکړل، دا خیر 2022 ده، که تاسو موټر یو 10,000 ارزښت لري او په بازار کې په کلین ټایټل کې چې اسنادونه ډېر صفا دي، یعنې ټکر سوی نه وي، هغه موټر که ټوټل لاس او تاسو جوړ هم کړئ، هغه موټر د 15,000 نه 6,000 نه لوړ نه ارزي. نو دا ډېره مهم ده. بعضې کسان مونږ دغه کوو چې نه دی بیرته جوړوم او دې فکر کوي چې دا موټر بیرته به په 10,000 خرڅ شي. خلاصه دا چې یو موټر 10,000 ارزي، موټر ټکر سو، له سره هم بیرته جوړ که، دا موټر خپل 50 تر 80% کې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. 100%. من ناجیه سلطانی است، یکی از مالکین دالاس اتوبادی پینت هستم در ویرجینیا. خانم سلیم سلطانی هستم و اینجا چندین بادی شاپایدگان افغانا دارن که شاید خانمایشان در او داخل نباشن، چون در افغانستان شما ببینید هیچ وقت در بادی رنگمالی و کپی کشی ها خانما رو نمیبینین، تنها مردا کار میکنن. اما
بسیار خوشبختی است که در امریکا همین تعویضا و هیچ چیزا نیست. همه خانم‌ها در هر بخش در هر جای میتونن کار کنن. که یک روز میشه خدای نخواسته یک بیماری یک چیز پیش میشه و یک بزنس فامیلی رو باید خانمان بتونن پیش ببرن و نشه که بالکل اگر بیمار میشه خدا نخواسته یک حادثه پیش میشه بالکل بزنس لغو بشه و کاربار بند شود. میشه بگوین که مسئولیت شما مشخص چی است؟ مسئولیت من چون کارهای تکنیکی را خب من شخصا هیچ وقت نکردیم و تجربهش هم ندارم در ترمیم موتر یا وسایل موتر، چون خانم‌ها قدر زیاد در پارتای موتر و در پرزاجاتش بلدم نمی باشن و من اساسا کوشش دارم که در او حساب معلومات پیدا کنم. اما بخش اصلی ما کار بیمه است که به بیمه به تماس میشیم و پرزاجات موتر که آردر داده میشه و میآید و باید از سیستم داخل شود و یا پس دوباره برمیگرده غلط یک پرزی غلط می باید تو در سیستم باید معلوم شود و اضافه اگه می باید در سیستم باشه که به اصطلاح اکاونتینگ یا حسابی به گردن ما است. خب وقتی یک مشتری برای شما میآید موضوع بیمه بسیار دلچسب است که بیمه چگونه در این مسئله دخالت داره و مقدار مصارفی را که میته چقدر مشتری مسئول است که پول همون خساره رو پردازه، چقدر شرکت بیمه. میشه در کل بگوین که یک مشتری میاد چگونه شما برخورد میکنین این مسئله مالی از این چه قسم محاسبه میکنین؟ وقتی که مشتری یک حادثه رخ میده اونا میان موتر خود اینجا میارن، ما اول از موترش یک دیدار میکنیم که چی خساره در موتر وارد شده و بعدا یک استیمیت برشون داده میشه، یک برآورد و باز به او برآورد برای انشورنس داده میشه، باز انشورنس یا بیمه او را قبول میکنه. بعد ما پارت دیگه است که باز دوباره موتر باز میشه، همه پرزاجاتش باز میشه که داخلی چه خسارات دیگه داره. باز ما یک برآورد دومی داریم که برای انشورنس تسلیم میتیم، باز انشورنس او را وقت قبول کرد ما باز بعد از او موتر کار کردن میتونیم. و همیشه بیمه در امریکا یک مقدار اولش مثلا یا 200 یا 300 یا 500 حتی تا $1200 هم چی میگن اول قصی در گردن خود کاستمر است، مشتری ریسک او را باید باوده داره. باز او به نظر بیست که مشتری کدام بیمه را گرفته. اگر بیمه بلندتر گرفته یک مقدار اول کمتر میته، اگر در بیمهش مانیش کمتر است باز دیدکتیبل که باودی خود مشتری میشه او را خود مشتری میده و مشتری باید از او با خبر باشه وقتی که موتر خود تسلیم میده که از جیب خودشم این مقدار پول میره پیش از اینکه بیمه باقی مانده پیسه را بده. بله. خب در افغانستان ما رایج است در هر کار چنه میزنیم. میایم با مشتری میگیم که چطور میشه چقدر از باز میگه نه کم میشه باز میگیم نه که برام جور کو یا کمتر جور کو یا ارزانتر جور کو. این مسائل چگونه است؟ ولی تقریبا چون بعضی افغانای ما بسیار مردمای شریف هستن اما چون معلومات ندارن راجع به بیمه یگان وقت تو که مشتریان پیدا میشه که سر از این موضوع بس کم میشه. اما به صورت عموم مردم میفهمن که بیمه همه چیز باوده داره. کمتر دعا جلبی به اصطلاح ما شما در افغانستان میگیم در اینجا دعا جلبی و اینا زیادتر نیستن، زیادتر مردم به بیمه عقیده دارن و پول میتن و میفهمن که بیمه پول نشانه پرداخت میکنه و به بسیار آسانی موتر میمانن و ما به ترمیم شروع میکنیم. مشتریانتون افغان هستن اکثر؟ میکس است، از هر جایی که بگین است، هندی، پاکستانی، ایرانی، افغان، امریکایی، روسی و هر مملکت، چون که امریکا یک مملکت است که از هر جای افراد مختلف آمده و مشتری ها به این سعی نمیکنن که در کدام دکان بریم، اونا سعی میکنن در وبسایت که کدام ورکشاپ یا بادی شاپ یا هر چی ستاره زیادتر داره و کامنت های خوبتر داره با مو زیادتر مراجعه میکنن. چقدر مسئله خوب اشاره کردین بیننده عزیز. یک مسئله همی ریتینگ یا ریویو یا که همی ارزیابی که آنلاین مردم از هر تجارت میکنن بسیار مهم است و این تاثیر داره بر افزایش و کاهش مشتری در هر تجارت در امریکا. چطور است ریتینگتون؟ ریتینگ ما خود مشتری ها میتونن برن در وبسایت سعی کنن و ریتینگ ما تا جایی که ما معلومات دارم از 5 است. یگان 4.5 یعنی به صورت من 5 است. فوق‌العاده حساب میشه. از 4.5 پایین تال نرفته. بسیار عالی. دلته روان دي
دا به تاسو ته د هغه نه سپلمنټ نه وروسته چې انشورنس موږ سره اپروول راکوي زموږ پروسه د رنګ ده او هغه به تاسو ته ښکاره کړم دلته موږ میکسینګ روم وایو دا لږ محفوظ ده ول چې دا اور اخیستل کېږي نو دا ځای نه موږ اور دا ټول شان ساتو یو بل خوا نه زموږ رنګمال ده دا تقریبا 20 کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي یوازې 10 کاله ما سره کېږي ټول رنګونه ګډ کېږي په کمپیوټر کې وزن کېږي وزن په حساب سره موږ جوړوو د هر موټر ځان ته یو کوډ لري مخصوص او د کمپیوټر ورته تشریح ورکوي او هر رنګ چې د مخصوص ورته وایي چې څونه وزن په حساب سره مطلب ګډ کوي تاسو درته موټر چې د هغه نتیجه برته واخلئ څه چې په فیکټري کې دا کار شوی د کمپنۍ کې هماغه کار هماغه رنګ تاسو به په لاس درځي پروسس چې دالته موټر مونږ پریپ ورته وایو چې کور کېږي ټول شاوخوا دته پین بوت ورته وایي دغه ځای کې یعنی د دوړو د باندې نه راتګ امکانات نشته لاندې فلټر لرو ټول تاسو اضافي رنګ او ټول اضافي دوړې ټول په مځکه کش کېږي ننوځي او دا رقم مونږ موټر ته رنګ ورکو تاسو څنګه چې ګورئ دا یو جاګوار یو ماډل ده برټش موټر ده دا اولین پروسس ده بیا دا غن ورسته د څنګه چې مخکې مې درته ویل مونږ بیا دا ټول کور استکو دغه زایم تاسو ته رنګو چې لا غوندې میچ سي او دا دروازه پسې رنګيږي لا غوندې پوره نه رنګيږي نیمه رنګيږي په دې کې بیا 100% تاسو تفاوت بیخي نه ګورئ څومره مده کېږي له افغانستان راغلی ولا زه په سپتمبر کې 2009 د خو اکثریت زموږ افغانان مسافرت کړی زه په پاکستان کې وم د پاکستان د لارې نه زه دلته رالم نو 2009 نه تر اوسه پورې تاسو حساب وکړئ یو 15-14 کاله کېږي ډېر ښه د مسلک دی هلته په افغانستان او پاکستان کې زده کړی او که نه دلته دې زده کړی نه ولا د امریکایانو خبره ډریم مطلب زما پلانونه خو بل شی و پوه سې ما په خپله کمپیوټر ساینس درس مې ویلی ده MCSE مې کړی و ماسټر اف کمپیوټر ساینس نو دلته چې امریکا ته لاړ سې ځکه ما د زړه چې سوځي یو زه غواړم چې اکثریت مرسته خپل د افغانان سره وکړم غټ وجه همدغه ده ول چې زه په مشکلاتو کې زه په خپله ګډ وم د هر کله چې ما مسافریت کړی و نو دلته رالم نه موټر نه بلدي نه کولی سه چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ سې د موټر نه پرته موټر ډېر مهم شی ده نو زمونږ تر اوسه پورې یعنې زه همیشه په خپل دعاګانو کې یادوم زما مشر باجه نو د هغه په دې مسلک کې و او زه د هغه بیسمن یا تقوي ورته وایي یا هلته اوسېدم پوښتنې مې ورنه وکړه معلومات ته پخپله تاسو څه کار کوئ وایي زه کوپي کشي یم زما دغه عمر هم په یاده چې ما ورته ویل دا کوپي کشي څه ته وایي زه بلد هم نه وم ما ته ویل چې دا رقم موټر ټکر کېږي موږ جوړوو ما ورته زه کولی سم چې تاسو سره کار وکړم وایي دا تا د وس کار نه ده ما یو کوشش بندګي به وکړو لاړم هغه ورځ مې تر اوسه په یاده ما په ژوند کې واوره نه ولیدله د یو ځای کې ستر شوی یم ګرمه منطقه و چې واوره هم و او زما اولین کار چې و موټر پرېمنځل دا زما اولین کار و نو هغه ورځ ده نن ورځ ده الحمدلله خلک رانه خوشحال دي او زه کوشش کوم چې خلک رانه خوشحال اوسي او د حق څه چې ما حق ده د هغه واخلم څه چې ما حق نه ده خلکو ته برته ورکړم ډېر ښه څومره موده کې وتوانېدې چې دا زده کړې درس کې ویلی که همداسې خپله زده کړې څه وخت خپل کاروبار پیل کړ ولا دا ډیره جالبه کار ده که خلک رانه پوښتنه کوي بعد خلک اعتبار هم یقین هم نه کوي ما اووه میاشتې کار وکړل
اووه میاشتې وروسته بیا ما خپل یو ورکوټي ځای مې ونیول په کرایه باندې کار مې شخصي شروع کړو یو کال په رقم دغه رقم دا کار مې مخته بوتل تر هغه پورې چې د زما اولین مغازه دغه سټرلینګ کې ده بل ځای کې ده هغه مې واخیستل بیا ما د آی کار ورته وایي دا زموږ یو غټ پروسس ده په دغه کپي کشي په بخش باندې د هغه کلاسونه صنفونه ما واخیستل چې زه اوس آی کار ګولډ ممبر یم له اول نه د ناسې ډېر مشتریان لرل که نه ورو ورو د مشتریان زیات سو او ستونزې پکې وې اسانه و څنګه دې وکړی سو چې ته نن ښه مصروفه واوسې او ډېر مشتریان ولرې نه ولا داسې ورځې راباندې تېر سوي دي چې حقیقت درته وایم چې په یوازې باندې مې کار کول خپله شخصي تلم د موټر فروشان نه ما موټر به جګول خپل موټر به مې پرېښودل بیا تلم دلته جنکیارډ ورته وایي چې اکثره د موټران زړې پرزې چې خرڅېږي ما به شخصي تلمه ول چې لایسنس مې نه درلود او کم پرزې چې خرڅوي د کمپنیانې ماته به پرزې نه راوړل مجبور وم د جنکیارډ یا کونه فروشي ورته وایي په هغه ځای نه دروازه که پمپر و که مډګاډ و که ډاله و ما به خلاصول په اوږه به مې کېښودل او راتلمه رنګول به مې قانونا اجازه به مې نه درلود چې رنګ یې کم ما به شپې ناوخته به دا کار کول اوس خو نام خدای دا تاسو وکتل د پینټ بوت ورته وایي چې ټوله شیان کشوي نه دې پرېږدي چې ستا د تنفسات کې یا زړه ته دی یا ټټور ته دی مطلب څه مشکل ورسېږي یعنې قانوني لحاظ نه تاسو اجازه نه لرئ چې بهر رنګ وکړئ 100% نه دلته یعنې چې د محیط ککړېږي بالکل نو هغه ډېره دی مطلب نو ما غیر قانوني که ورته ووایي و ما رنګول او د شپې به راتلم او ډېره غټ درته وایم چې شپې به راتلم ما به خپل سپنګي به صفا کول ما به د هغه نه به ونې راتلل په هغه حد باندې به ما کار کول تاسو او ستاسو مېرمن دواړه دلته یو ځای کار کوئ دا هم ډېر په زړه پورې کار دی موږ په افغانستان کې په خاصه توګه په مستري خانو کې مېرمنې نه وینو چې کار وکړي ولا فکر کوم دا به ډېره جالبه زه فکر کوم زه به اول افغان یم چې دا کار به کوم خو ما په ترقي کې کته یادې که په هر ځای چې زه رسېدلی یم دا زمونږ امریکایان خبره ټیم ورک ده دا زمونږ مشترکه کار ده چې دا ځای ته رسېدلی یو که زما خپله مېرمنه مطلب زما شاته نه درېده فکر نه کوم چې زه دغه ځای ته رسېدم لکه څنګه چې پوهېږئ په دې تېرو څو میاشتو کې یو زیات شمېر افغانان راغلي دي امریکې ته تا هم یو وخت تازه راغلی وي خپل قصه دې وکړه چې څنګه د کاروبار او دا مسلک دې زده کړی هغوی ته دې مشوره څه ده نور ځوانان نور کسان چې دلته امریکا کې غواړي کاروبار وکړي هغوی ته دې مشوره څه ده د یو مسلکي کس په توګه ولا زه خو اکثریت دوستان ته وایم هر کار چې کوئ کوشش وکړئ چې شخصي کار وکړئ که د بل چا دپاره هم کار کوئ کوشش وکړئ چې خپل ځان هغه ځای ته ورسوئ چې هغه کمپنۍ درنه خوشحال سي اکثریت دوستان ته وایم که مسلکي یاستئ هغه مسلک ډېر لوړ ځای ته ورسوئ کوشش وکړئ دغه یو ورورګوري مشوره ورکوم چې حکومتي مرستو نه حکومتي کومکونه ځان لرې کړئ ول چې هر څنګه نه یي تنبلۍ دی زما دا مشوره خپل دوستانو دا نوي چې راغلی کوشش وکړئ چې هر مسلک چې لرئ هغه پای ته ورسوئ چې خلک درنه افتخار وکړي او خوشحاله اوسي چې دا زموږ یو افغان ده او دغه ځای ته رسېدلی درنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه هیله ده چې دا خپرونه مو هم خوښه سوې وي انشاءالله راتلونکې اونۍ له یوې نوې قصې او له یوې نوې موضوع سره به بیا هم ستاسو په خدمت کې یم هیله ده تل له موږ سره واوسئ